محترم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مبارک او دی خوږ سیرت بیان هغه کېدل. دغه ځای پورې خبره مونږ مخکې جمعې کې کړې وه چې ابو طالب عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه هغه ته په خوب کې وښودلی شلو، امر ورته وکړی شلو چې ته لاړ شه، اول وی چې پاک راوکنه، پاک او خوشبودار راوکنه. دویم کرت خوب راغله چې نیک او نیکی هغه راوکنه. دریم هغه ځای بیا خوب راغله چې احفر المذنون، هغه شی راوکنه چې خلک به پې باندې بخل کوي. او څلورم بیا په واضح الفاظو کې رب العالمین په حکم باندې د کس وی چې احفر زمزم راوکنه. نورونو زمزم داسې د خلکو د ذهن نه لاړو، چاته شپږ اوه سوه کاله پې تېرو، زمزم داسې ورکې وي چې چا د زمزم نوم هم نه پېژانده. ابو طالب په خوب حیران شول چې زمزم څه شی دی. تپوس د کس نه وکړه چې وما زمزم څه شی ده. نو هغه طرف نه ورته وویل شو چې لا تنزف ابدا، زمزم داسې شی ده او داسې اوبه دي چې دا به همیشه نه جاري وي، او دا د الله رب العالمین جاری کړی شوی چې نه ده، د خیر او د برکتونو والا چې نه. نو لا تنزف ابدا، همیشه به دا جاری وي. لا تضم، د دې به بدي نه بیانېږي. هر ځای کې چې اوبه وي په هغې کې به څه ناڅه نقصان پیدا کړی شي. اوس دا لوی حرم ده، په دې کې به چېرته ګورې، ځکه چې کله خزاعه قبیله راتله نو جرهم قبیلې دا پټې کړې وې. نو دا اوس چېرته معلومه په دومره حرم به ټول ځای خو نشي راکنستی. نو درې علامې ورته وښودې چې دا درې علامې دي، هغه ځای راوکنه، په دې کې به تا ته زمزم میلاو شي. اولینۍ علامه دا ده بین الفرس و الدم، هغه ځای کې به غشیان، یو طرف ته غشیان بل طرف ته وینه، دا دې په دې منځ کې دا اوبه دي. او دویمه علامه دا ده عند نقرة الغراب الاعصم، سپینو وزرو والا کارغه به راشي، هغه ځای کې به ټونګا ووایي. دغه ځای د علامه ده، دا ځای راوکنه، زمزم دا ځای کې میلاوي. او دریمه علامه دا ده عند قرية النمل، د میږیانو دا کور ده، دا میږیان کور جوړ کړي، میږي راوځي. نو دا غټه درې علامې دي. دا درې علامې مې ته خوب کې وښودل. سهار ابو طالب هغه وخت کې خدای اکسیویټر او بمونه دومره آلات نه وو، جبل راواخسته او خپل مشر یو بچی دا راغټ شوی و، حارث دغه نوم و، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو. دا ځان سره بچی رضا هغه ځای ته ځو، د زمزم اوبه راوباسو. روان شولو، ټول لاړلو. دا قریش په هغه ځای کې موجود و، دوی دواړه سره روان وو. چې راوځو ابو طالب چې ګوري اول نه چې حرم ته راغله، میږوی دا غار جوړ کړی ده او میږي اوس یې ننوځي. اولنۍ علامه چې دغه ځای خو ده. دویم علامه دا ده یو سړی راغلی و حرم ته، کعبې د حرم ته ننه، او غوا یې ځان سره راوستی وه. ګوره دومره حرم د شرک نه ډک شو. نو هغه غوا چې راوستی وه د اساپ و نایله، دا دوه بوتان وو، یو په صفا باندې پروت و، بل په مروه باندې پروت و. او دغه وجه ده چې کله اسلام راغله، ان صفا والمروه من شعائر الله، دا صحابه ته یو وهم راغلی و چې دا خو یو په یو ټنډۍ باندې اساپ او بل باندې نایله پرته وه. دا دوه کسانو د یمنو دومره ظلم یې کړی و چې حرم ته او کعبې ته ننه راغلو، په کعبې کې ننه بدکاري وکړه. الله رب العالمین کله کله یو ناشنا کار د خلکو د عبرت دپاره دواړو نه په غزه کې کاڼي جوړ کړي. الله قادر ذات
وخت تیرېدو سره خلکو ته نه باباګان جوړ کړلو، یو په صفا کې خوده بل په مروه کې خوده. کله کله داسې وي او ناکاره سړی به وروستو خلکو ته نه بیا د هغې عبادت شروع کړي. هلکه دا خو ناکاره سړی و، خو بس خلک دي شیطان په دوکې کې راولي. نو اسحاق او نیله دې په دې منځ کې غواره څملولې وه، خو هغې ته نه ټوپ وولو، لاړه هغه ځای کې وغورځېدله. دې پسې ویل خېټه یې ورته وڅېره، غوشیان هغه لرې ته نه راوښته. ابو طالب پوه شو چې غوشیان او وینه دا ځای هم بله علامه میلاو شوه. دریم یو سپین وزرو والا کارغه راغله او په ځای کې مخو کول او بیا لاړله. نو دوی چې بس همدغه ځای ده، او ته ویلي وو چې هغه ځای چې راوکنې کویی به وي، د هغې د پاسه دوه د سرو زرو اوسۍ دي، هغه د جرهم قبیلې جوړې کړې وې د کعبې دپاره، د سرو زرو اوسۍ هغه هم د کوی په غاړه ایښې او سره تورې دي، هغه هم سره پرتې دي. ابو طالب لګیا شو دا ځای راکنستل، قریشو ته راغلو چې هلکه په تا باندې څه شو، دا خو ته دې مونږ د باباګانو بېعزتي کوې، دلته کې مونږ دوه باباګان دي اسحاق او نیله، او ته دې ځای کې کندې کنې. هغه ورته ووایي چې زه اوبه راوباسم، زمزم اوبه راوباسم. هغه وایي چې زمزم هم زه نشي راوښکلی، دا دې مونږ د معبودانو بېعزتي کوي، دې ځای کې کندې کنې. بهر طرف ابو طالب دې بچي ته وایي حارث ته چې بچیه ته دوی په خبرو باندې مشغول کا، زه دا ځای راکنم او اوبه راوباسم. هغه سره خبره کوي چې ګوره دا دلته خوب راغلی، خو سړي مشغوله کړلو. ابو طالب لګیا چې ګوري څه علامات راووتلو، هغه اوسۍ راووتلې دي، کوی غاړه راووتله او هغه تورې راووتلې او زمزم اوبه راووتلې، هغه قیمتي اوبه چې هغه الحمدلله نن هم د دنیا دپاره د خیر او د فائدې سبب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طعام طعم و شفاء سقم، چې خوراک کوونکي دپاره دا خوراک ده، کمال پکې الله دا یې دا او زمزم وبس کا موړ موړ بم وي، مړه هم په دې باندې طعام هم د یو کامل خوراک هم ده، او شفاء سقم که بیمار اورس کله په دې نیت باندې اسکا چې الله ماته شفا ورکړي، انشاءالله شفا به یقین سره ملاوي. ډېرو خلکو ته الله ورکړی، مخکې جمعه کې ما ذکر کړی اوبه چې راوتلې نو دې ځای کې ورونو اوبه راوتل په عربو کې بیا داسې چې هغې ته د برکت والا اوبه ویلی شي. قریشو سره په جګړه شو چې دا خو ته موږ هم په دې کې شریک وو. عبدالمطلب ته ووایي چې دا د ما اوبه دي، ما راویستلې دي، تاسو خو زه دې ته نه پرېښودم، دا د ما اوبه دي. په هر صورت جګړه جوړه شوله. هغه وایي چې نه دا به دې موږ شریک کړي او فیصله به اوس پسې کېږي. هغه وخت کې فیصلې به په عرافه به ورته وي پالګري وو، هغوی کاهنان په دې باندې به فیصلې کېدلې چې کله ورونو دا یاد وساتو د الله دین انسان سره نه وي، بیا انسان ډېر لاندې درجې ته غورځي، بیا به داسې کارونه کوي چې خلک به در پورې خاندي. قریش د خلکو فیصلې به یې کولې، ډېر ځان ته هوښیار وي او فیصله به په څه باندې کوله؟ په کاهنانو باندې، په نجومیانو باندې، په دې باندې. دا کله چې د انسان عقیده برباده. خو په هر صورت دوی روان شولو، فیصله دا وکړه چې د بنو سعد قبیلې پای کې یو کاهن ده، ترویتی ده، دغه د غیب خبرونه چې وي هغه ته به لاړ شو او په هغه باندې به فیصله وکړو چې څه فیصله وکړه نو به د زمزم اوبه به د هغو خلکو روان دي. د عربو د ځمکې ډېرې شاړې وې، اوس هم چې پکې ګرځې ډېر شاړ ځایونه به تا ته میلاوي، څنګلې او شاړې او دښتې او صحراګونه. نو په دې صحرا کې روان دي. ابو طالب هم د هرې قبیلې یو مشر هم سره و چې ډېر وخت مزلې وکړله اوبه د ابو طالب سره هم خط عبدالمطلب، ابو طالب زوی و، عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه، اوبه سره ختم شو. دا نورو ملګرو ته وایي چې موږ سره اوبه ختمې شوې، موږ د تاسو اوبه راکړو. هغه وایي چې که موږ تا ته اوبه ډېر کړو موږ خپله د تندې نه بیا مرو. اوس به څه کوو؟ عبدالمطلب حیران شول. ملګرو ته وایي چې د سره کوم ملګري و چې اوبه خو نه میلاوېږي. اوس خو دا یقیني ده نه په چپه شازو نو خپل ځای ته نه شو رسېدی، په لاره کې به د تندې نه مرو.
که مخکې خو موږ ته اړو پته نه لګي نو مرګ اوس یقیني ده اوس د هغې دپاره تاسو ما ته رایه وکړه عبدالمطلب ته ملګرو ووایي چې تا څه فیصله وکړه مونږ ته هوښیار سړی تا فیصله به د مونږ ټولو فیصله هغه وایي چې داسې کوو چې مونږ څومره کسان یو هغه اندازې عمره په شمار باندې به قبرونه وکړو مثال 15 کسان یو نو 15 قبرونه به تیار وو ځکه که اوس دې ته کې پاڅو خو لیوان به همداسې وخوري ټول نو چې کوم یا مخکې مري هغه به ښخوو نو آخر کې به یو کس پاتې شي خیر ده که هغه لیوان او ګیدړان دا وخوري به ضایع شي نور ملګري به محفوظ پاتې شي هغوی به د ګیدړانو د لیوانو د خوراک نه بچ پاتې شي بس قبرونه یې وکړه سو د مرګ په انتظار عبدالمطلب ته ووایي چې هلکه دا کومه کلتیا نه ده چې اوس لا مړه نه یو ځان مو په مړو کې حساب کړو رسول چې لږ تک توکل وکړو او دا یو ټکی ورونه وایي لعل الله ان یسقینا امید ده چې الله به مونږ ته اوبه راکړي دا الله داسې ذات ده ورونو چې ده باندې کافر هم اعتماد وکړه دا هم ده ته فایده ورسوي وقتي فایده دنیاوي فایده ورسوي عبدالمطلب یو ټکی وکړه لعل الله ان یسقینا امید ده چې الله به مونږ ته اوبه په مونږ باندې وسکي نو بس دغسې عبدالمطلب چې نه بس زو په مخکې روانېږو ملګرو چې صحیح ده ځکه دی مشر و چې کله دی اوښې ته وختل په اوښې باندې سور شول دا نور سورېدلو چې ګوري د عبدالمطلب دی اوښې لاندې او چینه راووته ښې مزېدارې خوږې او پاکې اوبه دي د دې اوښې لاندې سوال راځي چې دا خو کافر و د غیر الله عبادت کوونکی و دا خو یو عزت ده او کرامت ده څنګه کافر ته ملوي جواب دا ده چې الله رب العالمین په هر شي کې حکمت ده الله رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو ته یو لار جوړول کني ابرها چې حمله وکړله ابرها د قریشو نه خو په څه باندې خو ځکه هغه کم از کم اهل کتاب خو وکنه او دا خالص مشرکان اړو یو دین منون کهم نو ابرها غوره و د قریشو نه خو د قریشو د پر ابرها الله تبارک ویلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار جوړوي خو په هر صورت ابو طالب عبدالمطلب ته الله وبراوخ ملګرو باندې وسکلي هغه نور ته ما وادو راشو خپل سروي هغه سراب کو ځان سره وبټګو کو ټولو دغه کې د عبدالمطلب هغه عزت د نورو چې سره روانو چې مونږ ځو جګړه باندې وو دغه کې هغه یو مشرک وته وي ان الذي سقاق الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاق زمزم الکه تا ته دومره عزت چې چا دیر کړ چې تا دی اوخه لاندې اوبر اوخ کړي زمزم هم د تا شولې بس هغه تا ته زمزم هم در کړي دو ټولو معنی چې بس زمزم د تا شولې دغه کې دی عبدالمطلب هغه مشرین نورم په خښوله او د زمزم هم ټول اختیار د په اختیار کې راغله د عبدالمطلب زمزم د په خاندان شو اوس هغه توري او دوه د سونې او سي دا به چاته ملاويږي عبدالمطلب ته وایي چې د دې انصاف خبره دا ده چې په دې باندې به هغه خسنه کوو او دا به د خپل معبود هبل نه د هغه نه به مشوره خلو چې دا به چاته ملاوي دوی دا یو بیل کار جوړ کړی و چې کله به یو کار کوو نو دا کعبې کې د نه هبل غټ بود پروت و د هغه منجور و هغه سره یو ګړی منګی به پروت و په دې کې یو وخښي و هغه به یې راوښکلو په هغې باندې به دوی هر څه معلومول یو سفر به یې کول غشی به یې راوښکله که پې لیکلی به و چې لا نو وی چې باس مونږ خپل نهانی ربي مونږ رب منع کړلو یې هبل ته به رب مونږ یې منع کړلو مونږ سفر نه کوو که وبه وی چې نعم وبه وی چې امرني ربي مونږ ته رب اجازت راکړه اوس دا سفر به بختور یو جینۍ ده هغه سره به نکاح کولو نو که غشی به راوته چې نعم او دا نکاح وکړو نو بس وبه وی چې اوس دا بختوره ښځه ده کول پکار که غشی به راوته چې لا وبه چې نهاني ربي رب ته منع کړو دې کې خیر نشته په دې ښځه کې نکاح به یې نه کوله
د دوی دا داسې و لکه استخاره. بابا ته به لاړ شو، هغه به راوبځو چې لاړلو نو دوه غشي د عبدالمطلب د پاره راوخت او دوه غشي د کعبې د پاره. قریش محروم شو، دینه محروم شو. عبدالمطلب وایي چې زه دا کار کوم، دا کومه سونه چې ده هغه ماته را ماته کړه او د کعبې دروازه یې ترېنه جوړه کړه. اولینۍ د سونې دروازه چې جوړه کړې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب جوړه کړه. اوس هم هغه د سونې دروازه چلیږي، یا به هغه سونه وي خو سونه د سونې دروازه وي. خو به هر صورت دا معامله حل شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نیکه چې کله قریشو دی منې کوه د کنستلو نه، دغه ځای کې یو نظر منلی و چې رکه ما ته الله لس بچي راکړو نو یو به ترې نه حلالومه د دې خپل بابا په نوم باندې. نظر یې منلی و چې کله بچو تعداد لس ته ورسېده نو د لسو واړه ته وایي چې تاسو نومونه ولیکو چې بابا ته یو په تاسو کې به زما نظر منلی اوس به حلالوم. نو ټولو بچو نومونه ډېر تابعدار بچو نومونه پې ویل کړل چې بس یو څه بابا ته چې بابا په کې منجور پال نوم راوښکله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله د هغه په نوم باندې پال راوښکله. دا په عبدالمطلب باندې بیخي ډېر زیات ګران، ځکه سیرت نګارو لیکلی دي د په دې تندي کې یو ښایسته رڼا وه، ډېره ښایسته رڼا وه. نو هغه رڼا د وجې نه بعضې بچی ډېر محبوب پلار نو ده وایي چې یاره دا خو به اوس پوره کوم، ځکه نظر به عربو بالکل نه پرې خو دا پکې ښه وه. نظر پوره کول ښه خبره ده، اگر چې دوی په لږ ورانې طریقې باندې پوره کوو. نه ما نظر منلی ده دې کې قریش به ته راپورته شو یاره ته دا کار به نه کوې، ځکه د عربو دا قانونو چې مشرانو به کوم کار وکړل نو که ښه به و که بد به و بیا به کشرانو نه پرېښودل. ډېرو خلکو کې دا عادت وي نه ښه کار د مشرانو هغې باندې عمل پکار، بد کار چې مشرانو کړی وي بس الله نه ورته معافي غوښتل پکار، خو دا نه چې بد کار به مونږ بیا هغسې یاره مونږ مشرانو دا کار کول. نو قریشو منع کړ چې دا خو به مونږ کې بیا یو رواج جوړ شي چې چا بچي لس کېږي نو یو به ترې حلالوي. او د عبدالله د رسول الله صلی د پلار ماماګان چې کومې بنو مخزوم هغوی هم راپوهېږي چې مونږ خدای ته نه شي ذبح کولی، څه وجه ده چې دا ذبح کوي؟ که مال غواړې نو چې څومره مال یې مونږ نه غواړو مونږ ماماګان به یې را جمع کړو، خو مونږ خدای عبدالله ته نه شي ذبح کولی. په دې باندې لانجه عبدالمطلب چې ما نظر منلی. ورونو د موږ په اسلام کې د نظر قانون واورو، تاسو ډېرو ته پته وي کله کله سړی یو نظر منښت یاره دا کار مې کوو شو نو دا به کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو سړي ثابت بن ضحاک رضی الله فرمایي نظر ومنه چې زه به اوښ حلالوم په بوانه مقام کې به حلالوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړل یاره ما نظر داسې منلی و چې اوښ به حلالوم خو چېرته په بوانه مقام کې به حلالوم. لکه ډېر خلک داسې ویره جي مخکې جاهلیت دور کې د کفر او د شرک په دور کې داسې و یاره که دا پلانکی کار مې وشولو پخي نیکته هغې ته به چیلی ویم او ګډ به بیم او دا به ویم پلانکي بابا ته به ویم هلته به حلالوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل هل کان فیها وطن یعبد، بوانه مقام کې چې تا نظر منلی هلته خو یو بت نه و چې خلکو د هغه عبادت کوو، که داسې ځای وي چې په هغې کې د غیر الله عبادت شوی وي دا نظر به نه پوره کوي. هغه وایي چې نه بوتان خو نه و په هغه ځای کې، هسې مې یو نظر منلی و. رسول الله صلی فرمایي هل کان فیها عید من اعیاد، آیا هغه ځای کې څه میلې هغوی خو به نه جوړولې جاهلیت والا چې هغه ځای ته ته بوځئ، هغه وایي چې نه څه میله به ما هغه ځای کې نه کړي داسې هغه کوم. رسول الله صلی الله علیه فرمایل اوفی بنظرک، بیا خپل نظر پوره کا. د نظر قانون په شریعت کې دا ده چې لا وفاء لنظر فی معصیت الله، چې الله په خفه کېږي د الله نه فرمانی به هغه نظر باندې نه کوي. اوس دی خو په جاهلیت والا کې نو خپل بچی عبدالله بیا هم روان کړو چې د اصاف و نیله ځای ته یې راوستلو. خلک هم پسې دي، قریش هم پسې دي، نو په دې کې توره هم راخاسته ده. نو دا توره خلکو ته لاس نیولو
او دا عباس رضی الله عنه دا لګټ شوی و نو دا عبد الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار دا ته د خپې نه راخ کړو او دې کې د توره نیمه چلولې دا بس قریبه ده لږ گزار په باندې رام غللو خدا سے و چې مړ شو دغه د تورې گزار اثر دا ته مرګ ساته پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار په هغه باندې و خو په هر صورت په حال بچ عبدالمطلب چې زدا کار نه پرېږدم هغوی ته وایي چې داسې به وکړو چې عرافه ته به لاړ شو یوه پالګر یې ده پیریانۍ ښځه ده پیریان پې راځي هغه حال ویي هلکې پلانکي ځای کې ښځه ده او پیریان دي بېبالې او داسې ویي دا د خلکو د عقیدې بربادولو دپاره پیری د تا کور نه تا سره روانه وي دا یاد وساتو تا کورم ته معلوم وي یو کوټې مخ د دې طرف ته بل دې طرف ته ته به وایې یاره دا خو بلکل صحیح څلور د بچي دي او بلکل بچي دي خو د پیری ته حال وایي که نه تا د عقیدې بربادولو دپاره دا یو خبره هغه د جمله معترضه په شان نو اوس روان شو یاره پلانکی ځای کې عبدالمطلب وی فالګر یې ده هغه ته به ویر شو هغې پسې چې لاړلو هغې ووی چې ما باندې اوس پیری نه ده راغلی چې هغه راشي نو هله به ته حال یم انتظار یې ورته کوو چې یاره ګورو به چې اوس کله به په صاحب پیری راځي چې پیری راغله پیری ورته داسې ووی چې یو طرف ته اوخان بل طرف ته عبدالله نو لس اوخان به وي بل به عبدالله وي نو د چا په نوم شی راوته که د عبدالله په نوم بیا هغه شی راوته چې دی به ذبح کېږي نو لس اوخان نور زیات کړو که بیا د عبدالله نوم راوته نو لس اوخان زیاته و چې څو پورې د اوخان راوځي په دغې باندې حبل صاحب رضا ده بس بیا غشي شروع کړلو لس اوخان عبدالله نوم د عبدالله راوته لس نور زیات تر دې چې سلو اوخانو ته ورسېدو نو اوخانو په نوم باندې غشی راوتله او وایي چې بس په دې باندې حبل صاحب رضا ده دا ګوره دومره جاهله ده دا شرک او کفر ده دا ټول وهمیات دي اسلام دین دا حقیقت ده دې تعلق د وهمیاتو سره نشته په دې طریقې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله هغه د ذبح کېدو نه بچ شول او سلو خان هغه لال کړو یو روایت اگر چې کلام به باندې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا ابن الذبیحین زه د دوو ذبیحینو هغې بچی یم یو اسماعیل علیه السلام چې هغه الله رب العالمین په جنتي ګډ باندې بچ کړ او یو عبدالله چې دا د ما پلار و الله په سلو خانو باندې بچ کړ آینده جمعه کې به انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار عبدالله د هغه د واده حالات انشاءالله بتوفیق الله تعالی بیانه اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر